کس چې دنو د خپل مور غم برداشت نه کوو، دا چې دنو لیونی شو او دا چې دنو په دې وډونو باندې اوس ګرځي، حالات ډېر زیات خراب دي. د دې څه واقعه راغلی مکمل معلومات له درکوم د دې لک مبارک دي. د سیټ چې تاسو ته نوجوان ښکاری کنه د دې مور چې ونه د کینسر بیمار شوی و، چې کله هغه د کینسر بیمار شو نو ډېر زیات کوشش وکړو چې زه هسپتال ته وسم، او چې کله هسپتال ته ویول نو ډاکټرانو ورته ویل کنه چې په دې باندې ډېر زیات روپۍ راځي او ته دا روپۍ پوره کړه. نو ډېر زیات کوشش وکړو چې دې چې دنو خپل بایک هم خرڅ کو چې د خپل مور د علاج وکم، به چې دنو خپل کور هم خرڅ کو چې د خپل مور علاج وکم، او دې چې دنو هغه پیسې پوره نه کړلې، او چې کله هغه پیسې پوره نه کړلې تقریبا 40 لک روپۍ چې د دې د مور په بیماری باندې راتلې. ډاکټر ورته ویل چې 40 لک روپۍ مال راوړه او زه چې دنو ستاسو مور علاج بیا وکړو. چې دې چې دنو 40 لک روپۍ پوره نه کړلې ځکه چې د هغه روپۍ چې کله پوره نه کړلې خپل کور هم خرڅ کو، خپل موټر سایکل هم خرڅ کو، نور چې دنو کوشش وکړو، رشتہ داران ته مو خپل دوستانو ته مو چې زما مور بیماره ده او تاسو چې دنو مال روپۍ راکړئ. چې کله هغه ته چې دنو روپۍ ور نه کړلې شو او ډاکټر چې دنو دې ته ویل کنه چې ستا مور چې د دنیا نه رخصت شوله، د کینسر چې کوم علاج هغه ونه شو او هغه د دنیا نه رخصت شوله، نو دا نوجوان چې دنو دایسته کې لیوانه شو او د مزغو کې څه چل وشو او په دې روډونو باندې اوس ګرځي. حالات داسې دي، د خپل مور غم برداشت نکو او حالات داسې شول کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای. اوس به دې سیټه به تاسو تصویر ښکاری دا یو ښایسته نوجوان چې دنو د پاگل شوی دی، دا په خپل مور پسې پاگل شوی دی او دې حالات داسې قسمه دي ملګرو. اسی سوچ وکړئ کنه مور پلار داسې هستي په دنیا کې چې کله هغه د دنیا نه رخصت شي نو د انسان د ژوند هغه ټول ارمانونه چې دنو ختم شي، داسې قسمه هستي ملګرو. نو دې نوجوان چې دنو ویل چې زما مور به صحیح شي او دې هغه روپۍ نشي افورډ کولای کنه چې خپل روپۍ چې دنو پیدا کما او چې دنو د ډاکټر لور کما خو هغه روپۍ چې دنو پیدا نه کړلې، نو د مور په غم کې چې دنو هغه است کې داسې قسمه شو چې نه دین شو نه د سادین شو ملګرو. داسې شو کنه چې نه دنیا شو او نه چې دنو هغه په دنیا کې هیڅ هم نشي کولای، لیوانه شو کنه د دین هم نشو او بل دا چې د مور د مرګ نه پس چې د حالات داسې شول. یار په دې ویډیو باره کې تاسو وایي خو باندې کمنټ ضرور وکړئ. یار د یو د نوجوان واقعیا و او تاسو سوچ هم نشئ کولای، سره ډیر ځات په جړه باندې مجبور کی کنه چې داسې قسمه واقعیا راشي. آیا په دې باره کې سوای خو باندې کمنټ ضرور وکړئ چې چا مور ژوندۍ دي نو الله پاک دې ډیر ځات عمر ورکړي، چې چا مين دې مړ شوی دی الله پاک دې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او خلکو ته چې دنو الله پاک د زړونو صبر ورکړي ملګرو. دا یو واقعیا راغلی خو باندې کمنټ ضرور وکړئ. د نورو داسې ویډیوګان د پر زمونږ د اکاونټ ضرور فالو کړئ.